ستړي مشه وخت مو پخیر درنو لیدونکو د بازار خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه مهم موضوع بحث هم لرو، خو پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ګڼې ګوڼې کمولو لپاره کابل کې د هوایي پله د چارو پیل. دا پل 283 متره اوږدوالی او 18 متره عرض لري چې 462 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. مسؤلین وایي د کابل د غوره ښاري نظم لپاره د میټرو پر جوړولو هم خبرې روانې دي. د اوبو او برېښنا برخه کې پانګونې ته د ترکیې پانګوالو لیوالتیا. یادو پانګوالو د اوبو انرژۍ وزیر سره لیدنه کې ویلي چې دوی د اوبو او انرژۍ په برخه کې پانګونه مهمه ګڼي. عبداللطیف منصور بیا د هر ډول اسانتیا ډاډ ورکړی. هرات کې د اوبو رسونې د 2 لویو پروژو عملي چارې. دا پروژه د 3 میاشتې په همکارۍ وړاندې کیږي چې 9 میلیون کسان به ترې ګټه واخلي. او کجکي بند کې د اوبو کمښت پر کندهار او لښکرګاه ښارونو پرې شوې برېښنا. مسؤلین وایي د کجکي برېښنا قطع کې وروسته خلکو ته په نوبتي ډول ډیزلي برېښنا ورکوي. خلک بیا وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ورکړل شوې برېښنا یې ستونزې په بشپړ ډول نشي حلولی. یو ځل بیا ستړي مشئ. زه بنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د کابل ولایت د ودانۍ مخې ته د هوایي پل د جوړولو د کار پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې په روان کال کې د کابل ښاروالي له لوري 258 پراختیایي پروژې د تطبیق په حال کې دي. ښاغلي حنفي زیاته کړې چې د 1404 لمریز کال لپاره شاوخوا 8 میلیارد او 114 میلیونه افغانۍ پراختیایي بودیجه ځانګړې شوې چې د لګښت پلي کېدو سره به د کابل ښار بڼه بدله شي. د کابل ولایت د ودانۍ مخې ته د موټرو تګ راتګ لپاره د هوایي پل د جوړولو کار نن د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په حضور کې پیل شو. د هوایي پل شاوخوا 283 متره اوږدوالی او 18 متره پلنوالی لري چې د کابل ولایت د ودانۍ مخې ته پیلیږي او د جویشیر سړک پورې غځیږي. یاده پروژه د 462 میلیونه افغانیو په لګښت عملي کیږي. د کابل ولایت د مقام ودانۍ مخې ته د موټرو د تګ راتګ د هوایي پله د رغنیزو چارو پیل د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره مهم ګام. د موټرو د تګ راتګ لپاره د هغه هوایي پله د جوړولو کار چې د صدارت څلور لارې د جویشیر له سړک سره نښلوي نن د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په حضور کې پیل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د نفوسو زیاتوالي، د اقتصادي فعالیتونو پراخېدو او د کابل ښار اوسني وضعیت ته په اشارې سره وویل چې ښاري پراختیا، ترانسپورټي بېخمیناوې او د ښاري نظم تامین د پلازمېنې له بنسټیزو اړتیاوو دي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دا پروژه به د 462 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 میاشتو په موده کې بشپړه شي. د 18 مترو په سور او د 283 مترو په اوږدوالي جوړیږي چې د کابل ښار د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کموالي او د ښاري نظم د بهبود په برخه کې به ډېر مهم رول ولوبوي. دا د الله تعالی یو پیرزوینه وګڼو چې دا فرصت راته نصیب کړ چې موږ د خپلو خلکو په خدمت کې یاستو. هغه مزدحم ساحات چې ترافیکي ګڼه ګوڼه ډېره لري هغه د ترانسپورټي او تخنیکي مطالعاتو نه وروسته کابل ښاروالۍ تصمیم ونیولو چې په هغې نقاطو کې هوایي او ځمکې پلونه جوړ کړي. دغه راز د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د دې پروژې پر اهمیت په ټینګار سره وویل چې د کابل ښاروالۍ په وروستیو کلونو کې د ښاري بیخ بنسټونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلي دي. د نوموړي په وینا سږ کال د دې ادارې لخوا 258 پروژې د پلي کولو په حال کې دي چې له دې ډلې 200 پروژې تر کار لاندې دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال دغه راز په راتلونکو کلونو کې په هیواد کې د میټرو د جوړولو د هڅو خبر ورکړ. ساختن مترو، تراموای و در نظر گرفتن بیارتی در ساختن سرک‌ها و همچنان ساختن پارک‌های بزرگ. تقریبا په دغه شل کاله کې 2-3 ځله د پلان د ښار د کابل ماستر پلان او له هغو سره تړلي ستراتیژیک او تفصیلي پلانونه په څو وارې تغیر شوي دي. هغه ټول داسې مسایل دي چې هغه دلته په ظاهره نه معلومیږي. په ظاهره اوس دلته کار معلومیږي. دا کار داسې اسانه نه ده سوی چې بلډوزر دې راویستل دلته ودرول او د خلک دې ویني. د دې پروګرام په پای کې چارواکو د برکي څلور لارې له هوایي پله هم لیدنه وکړه.
د یادونې وړ ده چې د میرویس میدان او برکي څلور لارو د موټرو له هوایي پلونو وروسته به دا په کابل ښار کې د موټرو د تګ راتګ لپاره دریم هوایي پل وي. د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د نوي سروې موندنې له مخې د بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې 85% د کروندګرو کورنۍ د کوکنارو د عاید لپاره هیڅ بدیل نه لري. د دې راپور پر بنسټ که څه هم په یادو ولایتونو کې د نشهیي توکو د کرکیلې د منع پر تطبیق لوړه کچه بندیز لګول شوی، خو یوازې 15% کورنۍ توانیدلي چې د بدیل معیشت له لارې خپل اقتصادي زیانونه جبران کړي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د بدیل معیشت د 15 کلن پروګرام د عملي کولو لپاره 4.9 میلیونه افغانۍ بودیجې ته اړتیا ده. د اسلامي امارت د مشر لوري د نشهیي توکو پر کښت، تولید او قاچاق د بندیز تر لګېدو وروسته د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر UNODC په یو تازه سروې کې ویلي د بدخشان، بلخ او کندوز ولایتونو کې د نشهیي توکو پر کښت بندیز ته د خلکو د ژمنتیا کچه لوړه ده، خو دغه دفتر ټینګار کړی چې ډېرې کورنۍ نه دي توانېدلي خپلې له لاسه وتلې عایداتي سرچینې جبران کړي. د راپور له مخې په دغو ولایتونو کې 15 کورنۍ یا خو د کوکنارو د عاید هیڅ بدیل نه لري او یا یوازې یو برخه جبران کړې ده. UNODC زیاتوي چې یوازې 15 کورنۍ توانېدلي چې بدیلو معیشتي لارو سره خپل زیانونه جبران کړي. له دې سره هم مهاله د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د مناسب بازار رامنځته کول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د صادراتو زیاتول او د سړو خونو جوړول کولی شي د هیواد د کروندګرو لپاره ګټور موارد وي او له هغوی لا زیات ملاتړ وکړي. اگر حکومت افغانستان بتانه مارکت خوب به فروش محصولات زراعتی پیدا بکنه و همچنان صادرات افزایش پیدا بکنه و در کنار از او سردخانه‌های معیاری و استاندارد در افغانستان ساخته شود، بدون شک هر کشته میتونه جایگزین کوکنار شد. ایجاد سهولت‌های زراعتی و ایجاد مکانیزه کردن زراعت و کمک در قسمت بذر در تولید مواد اولیه در زراعت میتونه این امر مرفوع کرده و مرور زمان سبب افزایش اشتغال زایی، کاهش درآمد، کاهش فقر زدایی در داخل نظام زراعتی و افزایش قدرت خرید برای شهروندان افغانستان به وجود بیاره. بلخوا د اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د 15 کلن بدیل معیشت د پروګرام د پلي کولو لپاره 4.9 میلیونه افغانۍ بودیجې ته اړتیا ده. د دغه پروګرام پلي کېدو سره به 1,940,900 کروندګر په مستقیم ډول او تر 1,940,000 زیات کسان په غیر مستقیم ډول ګټه ترې واخلي. د کرنې وزارت دغه راز د مشروع کرکیلو لکه زعفرانو، لاچي، مالوچو او غنمو د کرکیلې ترویج خبره کړې ده. در بخش معرفی کشت‌های بدیل وزارت زراعت بر اساس وضعیت هر ساحه نباتات متنوعی چون زعفران، هینگ، پنبه، گندم و سایر نباتات مشروع را برای دهقانان معرفی و ترویج نموده است. د داسې حال کې چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اعلان کړی و چې د کروندګرو لپاره د حلالو او پایېدونکو اقتصادي فرصتونو د برابرولو په موخه د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د کوکنارو د کرکیلې د بندیز له پلي کېدو وروسته د بدیل معیشت لپاره یو 15 کلنه طرحه جوړه او منظور شوې ده. د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور له ترکي پانګوالو سره په کتنه کې د 3 سترو پروژو د پانګونې په اړه خبرې کړې دي چې پکې د ګمبيري د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند، د سیاد د اوبو رسولو پروژه او د للندر شاتوت د اوبو رسولو پروژې شاملې دي. په دې لیدنه کې ترکي پانګوالو د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او د اوبو رسولو په پروژو کې د پانګونې لیوالتیا ښودلې ده. د اوبو انرژي وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلي منصور پانګوالو ته د بشپړې همکارۍ او د یادو پروژو د پانګونې لپاره د لازمې اسانتیا برابرولو ډاډ ورکړی دی. د سره صلیب نړیوالې ډلې په هرات کې ویلي چې د یاد ولایت ښار د اوبو رسولو د پراختیا په برخه کې 2 پروژې عملي کړي دي. د دې کار ګروپ مسؤلینو په وینا په یادو پروژو کې د اوبو د پمپونو سمبالول او د لابراتوار جوړول او فعالول شامل دي. د سره صلیب نړیوالې ډلې د شمیرو له مخې له دې پروژې څخه به په هرات ښار کې له 9 میلیون څخه ډېر خلک ګټه واخلي. په همدې حال کې د هرات د اوبو رسولو ریاست مسؤلین وایي چې د نویو پمپونو په نصب او د لابراتوار په فعالېدو سره به د دې ادارې د اوبو رسولو خدمات لا نور ښه شي. کجکي بند کې د اوبو کمښت له امله پر کندهار او لښکرګاه ښارونو برېښنا قطع شوې ده. د دې چارې د دواړو ښارونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. مسؤلین وایي د کجکي برېښنا له قطع وروسته خلکو ته په نوبتي ډول ډیزلي برېښنا ورکوي. اوس هم ګرځوي لنډې دمې ته له دمې وروسته د خپرونې دوام ته راګرځو.
یو ځل بیا ستړي مشئ د کابل ښاروالي د اوسنیو پروژو پر تطبیق او دغه راز د دوی په اوسنیو فعالیتونو او راتلونکو پلانونو بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په درېیمه سټوډیو کې د کابل ښاروالي استازی ښاغلی نعمت الله بارکزی میلمه دی. بارکزی صاحب ستړي مشئ، وخت مو په خیر که په پیل کې همدا وپوښتم دغه اوسنی پل چې چارې پیل شوې که په اړه معلومات راکړئ چې څومره اوږدوالی څومره عرض لري او په ټوله کې څومره لګښت پرې راځي او اټکلي ډول باندې ویلی شي چې څومره وخت کې به د دې چارې بشپړې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن همکارانو ته، همدارنګه زموږ ستاسې ګران هیوادوالو ته. ډېر خوشحاله یم چې نن په داسې یو برنامه کې ستاسې سره ګډون کوم. بلا شکه د دوم هوایي پل دی چې کابل ښاروالي په دغه کال کې کار شروع کړی دی. یو اول برکي پل و چې الحمدلله د هغه اولې برخې تقریبا 15% کار یې مخته تللی ده. دغه پل چې مشخصا صدارت څلور لارې د جویشیر توسعوي سړک سره وصلوي 293 متره اوږدوالی لري، 18 متره پلانوالی یا عرض یا سوری دی او تقریبا 4.8 متره د ځمکې څخه وبلړ دی او په عین حال کې دغه پل چې دی د ځانه لوپونه لري، لوپ د نیم دایروي سړکونه لري چې نور سړکونه سره وصلوي چې هر یو 30 متره دی او مکمل پر دې باندې تقریبا 422 میلیون افغانۍ لګښت راځي او پلان مو دا دی چې انشاءالله په یو کال کې دا سره تکمیل شي او 15 اساسي ستنې یا پایې لري چې هغه پر سړک باندې وول کیږي. ښه، که د همدغه پلو په ګډون هغه پروژې چې اوس مهال کابل ښاروالي تر لاس لاندې لري، ځکه چې ویل شوي وو لسګونه پروژې تر کار لاندې دي او په ټوله کې بیا په دغو پروژو کې څومره تطبیق شوې، پای ته ورسېدې او د څومره بیا کار پاتې راتلونکي کال ته؟ د 1404 کال پر برابر باندې کابل ښاروالي 258 پروژې خپل په پلان کې درلودی او اوس هم کار ورباندې روان دی. تقریبا 20 شپې مخکې هم تقریبا پر 200 پروژو باندې کار روان و. دغه ټولې پروژې تقریبا 8.1 میلیارډ افغانۍ یا دقیق تاسو ته وایم 8 میلیارډ 114 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت راځي چې مکمل خپله د کابل ښار د داخلي عواید څخه تمویلیږي. بلې په ټوله کې بیا د ویشت میکانیزم او د بودیجې د مصرف په اړه موږ ته ووایاست. طبعا هغه ساحې به تاسې په نښه کوئ، پلان کې به لرئ او ساحو ته به ګورئ، بیا به پروژې پلي کوئ. که د دغه پروژو د پلي کېدو او دغه راز دغو ساحو د ټاکلو په اړه هم یو څه معلومات ولرو. داسې موضوع ده چې کابل ښار 22 ناحیې لري او موږ باید پر 22 ناحیو باندې په منظم شکل باندې او په انکشاف د موضوع پر برابر باندې په متوازن شکل باندې کار وکړو. په 22 ناحیو کې کابل ښاروالي هر کال خپل پلانونه لري او شاش کال هم دغه 258 پروژې موږ په 22 ناحیو کې لرو. هېڅ ناحیه نشته چې هلته موږ پلان ونه لرو یا پروژه ونه لرو. دغه پروژې داسې انتخابي دي چې مثلا په مختلفو نواحیو کې موږ تر اوسه خام سړکونه لرو، ځینې پلاني سړکونه چې هغه تر اوسه مسیر نه دی معلوم. موږ خپل د بودجې پر اساس باندې بیا معلومولی شو چې په هر ناحیې کې په طور د مثال په 15 ناحیې کې موږ شاش کال کولی شو چې مثلا 10 سړکونه پاخه کړو او په 15 ناحیې کې 100 سړکونه خام دي. د دغه 100 سړکو څخه موږ سره کم د 10 سړکونه انتخابو، هغه د ځان 22 معیارونه لري چې په دې کې مختلف موضوعات په نظر کې نیول کېږي، خصوصا خپل د سړک اهمیت. مثلا آیا دا سړک چې موږ انتخابو دا 2 فرید سړکونه سره وصلوي، 2 ګذرونه سره وصلوي، 2 ناحیې سره وصلوي یا کابل ښار د یو بل ولایت سره وصلوي لکه د کوټل سړک، لکه د لوګر سړک، لکه د کابل جلال آباد سړک. نو د دغسې موضوعات پر اساس باندې بیا موږ معلومولی سو چې اول، دوم، دریم په دغه شکل باندې په کم کلونو باندې موږ کولی سو چې دغه پروژې په پام کې ولرو. ښه، بارکزی صاحب موږ ګورو کابل ښاروالي د سړکونو رغونه ترسره کوي، په ټوله کې د پلونو رغونه او چارې پیل شوي دي او دغه راز د تنظیم برخه هم یادولی شو. که د کابل ښار اوسنی تصویر له تېر کال سره پرتله کړو، ګڼې پروژې پلې شوې، څه بدلونونه منځته راغلي دي او دغه راز په ټوله کې هغه اندېښنې چې خلک لري هغه د هوا ککړتیا ده، د ګڼې ګوڼې زیاتوالی ده او په ټوله کې د باران پر مهال د ویالو اوبو راوتل دي چې خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. دا مختلف موضوعات دی. ګورئ په دې تېر 4 کلونو کې موږ تقریبا 380 کیلومتره نوي سړکونه په کابل ښار کې جوړ کړي دي. دا یوه اساسي موضوع ده او دغه موضوع لا جریان لري. د اوبو د مدیریت، د سطحي اوبو د مدیریت پر برابر باندې موږ تقریبا 3 اساسي نقطې درلودلې چې تېر کال په کابل ښار کې لوی موزل و. یو د سیلو سره مخامخ چې الحمدلله کانال مو شاش کال ورته جوړ کړلې، بل د جویشیر سره و چې هلته هم کانال جوړ کړلې او همدارنګ په اردن کې مات کړي. او یو اساسي خبره دا دی کابل ښار هغه وخت کولی شي چې دغه موسمي بارانونو د اوبو یا هغه ابخیزیان چې په کابل ښار کې د هغه څخه ځان وساتي چې کابل ښار کانالیزاسیون ولري. تر اوسه کابل ښار کانالیزاسیون نه لري او څه اقدامات چې کابل ښاروالي کوي دا یو رقم دفاعي اقدامات دی او کابل ښار باید د کانالیزاسیون خاوند شي. اما د اوس دپاره هم موږ دغسې نوي ناس مختلف کانالونه ډیزاین شوي دي چې هغه اساسي
سیمې چې هلته معضل موجود دی او اساسي پرابلمونه یا مشکلات لري پر هغه باندې کار کیږي چې هغه دغه مشکل څخه وژغورل شي. په ټوله کې تر 258 پروژو یادونه مو کړه. راځئ پر هغو اساسي پروژو وغږیږو چې په نظر کې ده او په پام کې ده چې د کابل ښار بڼه بدله کړي. ببینین تمام پروژه‌ای که در داخل شهر کابل دیزاین شده همگیشان به خاطر یک ساحه موثریت فراوان داره. در این شکی نیست که بعضی پروژه‌های ما نه تنها به خاطر یک ساحه بلکه به خاطر افغانستان موثریت فراوان داره. نمونه واضح سرک کوتل است. سرک کوتل 10.8 کیلومتر است و یکی از راه‌های اساسی است که نه تنها کابل را با ولایت شمال کشور وصل میکنه بلکه شمال و جنوب افغانستان را با هم دیگه وصل میکنه. این سرک که 10.8 کیلومتر است 3.7 کیلومتر سال قبل تکمیل شد، مردم استفاده میکنن. 2.5 کیلومترش هم امسال الحمدلله تکمیل شد و بخش سومش که 3.7 کیلومتر هست او هم از اول سال کار آغاز شده سر از او و نهایتا سال دیگه در برج 7 یا برج 8 کارش تکمیل میشه. به همین شکل ما کوریدور شرقی خود را داریم که ولایت شرقی را با شهر کابل وصل میکنه که کابل جلاباد است. این سرک هم در حدود 20 کیلومتر است. لات اول یا بخش اولش که کار سر جریان داره و انشالله او هم تا برج عمل انشالله کارش تکمیل میشه، یعنی نهایتا تا برج 2 3 کارش تکمیل میشه. 680 میلیون افغانی سرش مصرف میایه، حدودا 10 کیلومتر هست که مشخصا از خود چهارراه مکران سوم آغاز میشه و تا ساحه پکتیاکوت ادامه پیدا میکنه و بخش دومش هم دیزاینش تکمیل شده به طرف اجرا رفته. به همین شکل ما و شما سرک‌های دیگری در داخل خود کابل داریم که ساحات مهم کابل به هم دیگه وصل میکنه. یکی از سرک‌ها سرک شمال غرب کابل است که مشخصا ساحه کوتل را وصل میکنه با چهارراه قنبر که 7.6 کیلومتر بود، 520 میلیون افغانی سرش مصرف آمد و امسال در حدود یک ماه پیش کارش تکمیل شد. به همین شکل سرک مهم دیگه‌ای که خود قصر دانمان را وصل میکنه به سرک کابل لوگر که از سرک‌های بسیار مهم است، در 4 فاز کارش جریان داره. بخش اولش خلاص شد، فاز اول، فاز دوم تقریبا رو به اتمام است و فاز سوم و چهارم کار سر جریان داره. کوریدور جنوبی ما که سرک کابل لوگر است که از سرک‌های مهم است. در بخش اول 7 کیلومتر ما در پلان گرفتیم، تقریبا 920 میلیون افغانی سرش مصرف میآید و تا حالی که ما شما صحبت میکنیم بالاتر از 50% کارش به پیش رفته و این ان شاء الله سال بعد این وقت کارش تمام میشه و روی بخش دومش ما کار میکنیم. به همین شکل پروژه بسیار کلان اساسی که مصارف هر پروژه بالای 500 میلیون افغانی است فعلا زیر کار است و مطابق به تقسیم اوقات زمانی خود کارشان به پیش میره. بله برګزی صاحب که بیا په لنډه کې دغه د کابل ښار د نشانه ګذارۍ په اړه هم یو څه معلومات ولرو له تاسې. د چیش په اړه؟ دا نشانه ګذارۍ نښې بله ادرسیابي. بله ګورئ موږ مختلف کارونه کوو. یو اساسي خبره چې هغه د کابل ښار دپاره خصوصا د موټروانانو دپاره خصوصا یو څوک چې نوی کابل ښار ته راځي زموږ تاسې د ادرسیابي موضوع ده. دغه ادرسیابي تقریبا په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. یو اړخ دا دی چې پر سړکو باندې پر اساس سړکو باندې عمومي مسیرونه مشخص کیږي چې ګنټریان یې هلته نصبیږي چې تقریبا 15 ګنټري نصب شوي دي، 115 نورې تر کار لاندې دي، په دوه فازو باندې کار کیږي. او یو هغه ادرسیابیان دي چې هغه هم کاري روان دي چې په دوم، دریم، څلورم، شپږم، اتم او مختلف نوعی کې تیر کال کاری شوی دی او 6 کال هم په اول، دوم، یولسم، اولسم یعنی تقریبا نیم کابل ښار کاری شوی دی او 6 کال تکمیلیږي او نور نوعی ان شاء الله نوي کال ته ورته پلان نیسو چې هغه کار هم سره تکمیل کړو. د خیر یعنې تر دې وروسته به د ټول کابل هغه سیمې او ادرسونه مشخص اوسي او ځانګړې لوحې به لري. بالکل، هم کوڅې لري، هم عمومي سړکونه لري او عمومي مسیرونه هم لري. بله برګزی صاحب یوه مسله که یوه حاشیوي مسله ده یاد یې کړو. ښه موږ ګورو چې په کابل ښار کې پلونه جوړیږي. دغه د عامه پوهاوي لپاره څومره کار شوی؟ موږ لا هم ګورو د ځمکنۍ ګڼې ګوڼې د کمېدو لپاره خلک له دغو پلونو ګټه نه اخلي. ګورئ دلته واقعا یو اساسي موضوع ده. موږ تقریبا 10 پلونه هغه آبراو پلونه چې پر هغه باندې تقریبا 40 میلیون افغاني لګښت راغلی دی. هر پل مو تقریبا 50 متره اوږدوالی دی او تقریبا د مځکې له تل څخه 6 متره لوړوالی دی، 2 متره عرض یا سور دی. دا جوړ شوي دي په مختلف نواحیو کې او همدارنګه پر کوټر سړک باندې هم مختلف نور داسې پلونه جوړیږي. خو دا داسې یو موضوع ده چې د یو ورځ خبره نه ده. ګورئ کله چې یو څوک د سړک څخه تیریږي موږ مختلف اپشنونه یا ګزینې ورته لرو. اول خو خپله د سړک خط اندازي دی. خامخا په هر 500 مترو کې 1 کیلومتر کې خط اندازیان شته چې هم موټروان کله چې دا ځای ته رسیږي پر سړک باندې پام کوي، هم یو څوک چې تیریږي کولی شي د دې څخه ګټه واخلي. اما بیا بعضې خلکو ته مشکلات دی یا نور موضوعات دی. بیا دلته هوایي پلونه موږ لرو چې باید بالکل خپل د ځان د ژغورنې دپاره همدارنګه د ښار د نظم دپاره د دې څخه استفاده وکړي. په دې کې شک نشته دا د یو شپې او یو ورځ خبر نه دی چې خلک وکولی شي هغه ښاري فرهنګ په هغه رقم چې دی په ښار کې دوی هم تطبیق کړي او ګټه ځینې واخلي.
دا وخت نیسي. اما د کابل ښاروالۍ وظیفه دا دی چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. اوس که دوی دغه ابر پیاده د خط څخه استفاده کوي هم د دوی خپل زړه دی او که چیرې د پل څخه هم استفاده کوي. اما دې ته باید موږ تاسې پام وکړو چې په کابل ښار کې موږ اساسي 80 متره یا کوریډورونه یا سړکونه لرو چې هلته یو موټر حق لري چې 80 کیلومتر سرعت ولاړ شي. او پر دغه برابر باندې موږ تاسو به هم دې ته پام وکړو چې په د دنیا په هیڅ ځای کې داسې نه دی چې زه وغواړم د سړک څخه تېر سم د هر ځای څخه چې زما زړه وغوښتل باید تېر سم، داسې نه دی. کله چې موږ تاسې په ښار کې ژوند کوو، که موټروان دی، که باسکیل لري، که یو څوک موټرسایکل لري، که بل وسیلې نقلیه لري، یا موږ خپله باید حداقل د ترافیک په هغه اساسي او عمومي قواعدو باندې پوه سو چې پر کوم ځای باندې باید تېر سو. اول چې سړک ته تېرېږو چپه لاس وګورو یا راسته لاس وګورو، کله چې د سړک مابینځ ته راځو بیا چپه وګورو که راسته وګورو. دا عمومي موضوعات دی چې موږ هم خپل د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په نظر کې نیسو. او خصوصا د کابل ښاروالۍ د عامه پوهاوي برخې تقریبا تیر کال یوازې 400 پروګرامونه په مکاتبو کې درلودی چې زموږ تاسې متعلمین چې دی دغه موضوعات ته باید پاملرنه وکړي، ولې چې د سبا نسل سبا ځوانان همدغه خلک دي. که د اوس نه موږ تاسې دا موضوعات د دوی په ذهن کې جانشین کړو، د دوی په ذهن کې ځای پر ځای کړو، انشاءالله بل نسل به د ښاري فرهنګ څخه تر موږ تاسې بهتره ګټه وکړي. بلې برګزی صاحب، بله مسله چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال ویلي دي چې د کابل ښار د غوره ښاري نظم لپاره دوی د میټرو په اړه هم خبرې اترې روانې کړي دي. داسې څه معلومات شته ده چې دغه خبرې چا سره شوي دي او په ټوله کې څه پلان ورته شته دی؟ ګورئ، بالکل د کابل ښاروالۍ یا د کابل ښار یا عموما د افغانستان هیله دا ده چې موږ وکولی شو په خپل په مختلف ښارونو کې مختلف اسانتیاوې ولرو. یو اسانتیا میټرو ده، په دې کې شک نشته. خبرې روان دي، مختلف شرکتونه راغلي دي، انشاءالله چې موږ تاسې بیا عملي ګامونه واخلو، ټول جزئیات به تاسو سره شریک شي. بلې، او دا چې اوس مهال یو همغه ستونزه یادوم چې تاسې د کابل د کانالیزاسیون مسله یاده کړه چې تر هغې هغه په سم ډول پلان نه شي. کابل کې به همدغه ستونزه وي، خو ژمی دغه دی روان دی، بارانونه ورېږي. هغه لومړنۍ لارې چارې یا په ټوله کې چې کابل ښاروالي څه په نظر کې لري د دغه ستونزې د نسبي حل لپاره څه دي؟ موږ ګورئ هغه سیمې چې هغه آسیب پذیره دي او هغه ته مشخص ټانکران لرو آماده، که کله چې بارانونه کېږي د تانکر په ذریعه موږ اوبه باسو. او بل پر خلکو باندې غږ کوو چې په هیڅ عنوان دغه اوسنۍ کانالونه او جوچي چې په ښار کې دی د دې څخه د یو کثافت په حیث باندې استفاده ونه کړي. زموږ نارنجي پوش اتلان شپه او سهار د خلکو په خدمت کې دي او دغه کانالونه پاک ساتي. کله چې باران کېږي اوبه باید د همدغه کانالو په طریقه سره د ښار څخه موږ وباسو. اما د کانالیزاسیون موضوع هغه یو جلا موضوع ده، یو بیل اداره ده چې پر دې باندې کار کوي، د هغوی سره موږ خپل امانګیان لرو. د کابل ښار لپاره د کانالیزاسیون ډیزاین جوړ شوي دي، اما تر اوسه عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هغوی سره موږ په تماس کې یو. اما دغه اساسي زیربناوې چې په ښار کې جوړیږي چې سړکونه دي د دغو دشمن اوبه دي، او موږ خپل د ټول امکانات څخه استفاده کوو چې څو چې هغه اساسي کانالیزاسیون جوړیږي د اوس لپاره هم موږ وکولی شو د دغه زیربناوو څخه محافظت وکړو. په ټوله کې د سړکونو د رغونې چارې روانې دي، خو داسې ناحیې مشخص کړي دي چې په هغې کې د سړکونو وسعت تاسې په نظر کې نیولی اوسي او اساسي مسئله اوسي تاسې لپاره؟ ببینید، در تمام شهر کابل ما با سرک داریم، در تمام نواحی، هیچ ناحیه‌ای نیست. من میتونم براتون دانه دانه نام بگیرم، هم با میاد قراردادش هم با قیمتی که مصرف میشه و بدون شک مطابق پلان بعضی سرک‌ها رو ما چی دیگه در پلان از کلان میکنیم. نمونه سرک دیمزنگ الی میرویس میدان یا کوټه سنگی است که او را سرک 30 متره بود، ما او رو 60 متره کردیم و در پلانش هم 60 متره بوده. به همین شکل سرک‌های بسیار زیاد دیگه که هیچ وجود نداشت و در پلان بعد می بودی که ما عملا کار سرش آغاز کردیم. یعنی هم وسعت سرک‌ها رو مطابق پلان داریم و در این حال ساخت سرک‌های جدید را مطابق پلان داریم. بحث اساسی است که بر اساس چارچوب طراحی شهری که فعلا ماستر پلان شهر کابل است، امور ما تطبیق میکنیم و خدای ناخواسته نیست که کدام کس سرکی را به خواست خودش یا به علاقه کسی رو جایبجای کرده باشه. تمامش پلان‌های شهر کابل است که در شهر کابل روزانه ښاروالي کابل متناسب با بودجه انکشافی خود همه ساله تنظیم میکنه، شامل پلان میسازه، سرویس را انجام میده، دیزاینش را انجام میده، پلان املاکیش را جور میکنه، بس تدارکاتش انجام میده تا میرسانه او رو به مرحله اجرا. برگزیس وخت ما هم پای رسیدلی. وروستۍ پوښتنه کوم، 2016 کال لپاره د کابل ښاروالي هغه عمده پلانونه څه دي که لنډې ووایاست؟ د 1415 کال پر برابر باندې تر اوسه 2 اساسي تخنیکي جلسات شوي دي. بلا شکه د 1415 کال پر برابر باندې هم د کابل ښاروالي اساسي پلانونه به د سړکونو جوړول او همدارنګه د ښار پلاني کول به وي. دا چې کوم سړکونه په دې کې څه او کوم پلانونه دي او ارزش یې څونه دی، انشاءالله الرحمن د هود په پای کې کله چې د دې پروژو منظوري راسي تاسو سره به شریک شي. کور مو ودان د کابل ښاروالي استازی ښاغلی نعمت الله برګزی. الله وسلم. درنو لیدونکو، د بازار خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو همکارانو په مننې ښه وخت.